ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د کابل پوهنتون پر ځینو دیوالونو او دروازو باندې د نامعلومو کسانو لخوا د طالب مشرانو عکسونه راځوړند شوي او پرې لیکل شوي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې باید بندې شي او باید بایکاټ اعلان کړی شي. دوهم خبر: د ملي امنیت سلاکار هم د تیرې ورځې د برید اصلي مسؤلین وسلوال طالبان یاد کړي دي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان یې پړه ومني یا نوې نه مني، خو د تیرې ورځې د خونړۍ او بېرحمه برید اصلي مسؤلین طالبان دي. حمدالله محب چې تیره ورځ ناوخت د برید سیمې ته ورغلی و او بیا یې په ایمرجنسي شفاخانه کې د ټپیانو له وضعیت لیدنه کوله، ویلي طالبان د ملکي افغانانو په وژلو کې لاس لري. دریم خبر: معصوم ستانکزی طالبانو ته وایي که د ملکي تلفاتو درولو ته ژمن وي نو ژر دې اوربند وکړي. که طالبان د ملکي افغانانو د وژنې د روان بهیر درېدو ته ژمن وي نو ژر تر ژره دې اوربند وکړي. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي په تازه ټویټ پیغامونو کې په کابل پوهنتون کې وروستۍ خونړۍ پیښه غندلې ده او په خبره د دې ټولو بریدونو او وحشتونو مرکز یو دی خو له بیلو څانګو خپل فعالیت ترسره کوي. څلورم خبر: د کندهار امني قومندان تادین خان وایي پنجوایي ولسوالۍ کې هوایي برید د پاکستاني جنرالانو په ګډون 55 وسلوال وژلي. هغه وایي هوایي ځواکونو په یاده ولسوالۍ کې هغه موټریز کاروان په نښه کړ چې پاکستاني جنرالان د سپیروان غونډۍ د قرارګاه عکاسۍ لپاره لیږلي وو. پنځم خبر: د سیمهییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د دې ادارې په وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم په اساس تورن جنرال محمد کټوازی د محمد صدیق پتمن پر ځای د خوست نوی والي په توګه وټاکل شو. وروستی خبر: امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې پیل شوې دي خو ډونالډ ټرمپ وایي احساس کوم چې دا ټاکنې به ګټم. د دغو ټاکنو د ګټلو ډیر چانس لرم خو د بریا اعلان به هغه وخت وکړم چې په رسمي توګه د دغو ټاکنو پایلې اعلان شي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبرې ټولګه مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.